ورور نه بېلولو ما لیدله ښځه ورور یې د ورور نه بېلولو ما لیدله ښځه څه نورې خلکو او څه د سړي خپله ښځه ورور یې د ورور نه بېلولو ما لیدله ښځه څه نورې خلکو او څه د سړي خپله ښځه او څو منصفان یې ربللي وو د پړي ویش وو څو منصفان یې ربللي وو د پړي ویش وو خاوند یې غلی و په خر څه غږېدله ښځه څو منصفان یې ربللي وو د پړي ویش وو څو منصفان یې ربللي وو د پړي ویش وو خاوند یې غلی و په خر څه غږېدله ښځه او د وروڼو منځ کې به یې کړې د اتفاق خبرې د وروڼو منځ کې به یې کړې د اتفاق خبرې نن د خاوند ګوشي کېدو ته خوښېدله ښځه د وروڼو منځ کې به یې کړې د اتفاق خبرې نن د خاوند ګوشي کېدو ته خوښېدله ښځه خپلې کړې د ده رشتې یې ختمې کړلې خپلې کړې د ده رشتې یې ختمې کړلې ساده سړي تر اوسه ونه پېژندله ښځه خپلې کړې د ده رشتې یې ختمې کړلې ساده سړي تر اوسه ونه پېژندله ښځه او سړی مجاز وي چې یوه کوي که دوه ولا درې سړی مجاز وي چې یوه کوي که دوه ولا درې یوه چې وکړې ورنه وبه نه کړې بله ښځه سړی مجاز وي چې یوه کوي که دوه ولا درې یوه چې وکړې ورنه وبه نه کړې بله ښځه او اخري مقطع شیب فاروق بخیل صاحب ته ډالۍ کوم چې د خاوند د کوره غوره ستایي پلار جونګڼه چې د خاوند د کوره غوره ستایي پلار جونګڼه اتخره دا به وي بدبخته او پګله ښځه مننه